راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون زمای عزتمندو مسلمانانو حاضرینو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه داوا چې کله به رمضان غره نږدې شو نبی صلی الله علیه وسلم یبشر اصحابه خپل مرګرو صحابه کرامو ته زیری ورکولو هدابل قد جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تاسو باندې رمضان را روان دی او دا د سمیاش دا چې مبارکه ده برکت والا ده او الله په دې کې تاسو باندې روزه فرض کړی دي دغه الله په تاسو باندې روزه فرض کړی نو ګور دی کې به اصل کې مقصد سو صحابه کرامو ته زیری ورکول خوشاله دل په بندګۍ د الله باندې چې د سمیاش را روانه ده چې هغه میاش د الله د عبادت دارنګ د الله د بندګۍ ده نو د مخکې نو زیری ورکولو دی وجنه موږ تاسو ایمان والبم یو بل ته زیری ورکو په دې خبر باندې چې مسلمانانو خوشاله شي په دې خبر باندې چې رمضان را روان دی پاگی که اللہ پا منگا و تاسو مانده روجه فرض کری دی دغه روجه با منگ اللہ دا پاره نیسو تا رمضان دیر فضیلتون دی خو چی من قرآن کریم اگورو پا قرآن کریم کی 12 میاشتونا یو میاشت رمضان صرف ذکر دا نور میاشتی پا قرآن کی نشته دی گور رجب لفظ دغه میاشت پا قرآن کی ذکر ندا دارنگ شعبان و اخلا محرم شوال لیکن رمضان دا قرآن کریم کی ذکر دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن گورا سمر بہترین میاشت دا دین فضیلت معلومی گی چو قرآن کی اللہ رمضان لفظ راوڑے او دا نور میاشت ندے راوڑے اچت فضیلت دا دا رمضان دے بل فضیلت دا دے قرآن کریم پا دی میاش کی اللہ نازل کردے دے دمر اچت فضیلت دا رمضان تا حاصل شوئے دے چی پا دی کی دا اللہ کتاب نازل شوئے بلکہ حدیث کی رازی تورات و زبور و انجیلم اللہ پا دی میاش دا رمضان کی نازل کردی دی نو دا سمر اچت فضیلت دا رمضان اس معمولی فضیلت ندے دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی لی دی چی دیکھی اللہ دا جنت دروازی کلا ہوئی دارنگی در رحمت دروازی اللہ کلاوی او غلقت ابواب جہنم او دارنگی جہنم دروازی پدی کے بندی پدی رمضان کی اللہ د جہنم دروازی اغا بند ساتی او دارنگی حدیث کی رازی وسلسلت الشیاطین او دیکی شیطانان اغا اللہ تڑی بندی سرکش شیطانان پدی کے نئی نور میاشتو کی کلاوی لیکن اللہ پخپل قدرتنو باندې ګور دلته بندي سمره اوچت فضیلت الله رمضان لور کړي دي دیو جنا حدیث قدسی کې دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایلی دي الصوم لي وانا اجزي به روزه زما د پاره ده او د دې بدله دا بزور کوم دلته سوال دی حدیث کې الله دا فرمایلی دي چې روزه زما د پاره ده بدله بزور کوم او حال دا ده
چې هر عبادت الله د پاره دی. ولې موږ الله د پاره نه دی؟ الله به موږ له د موږ بدله نه راکوي. دارنګه بل عبادت واخله، حج واخله، نور عبادتونه واخله، هغه الله د پاره نه دی، ولې الله به د هغې بدله نه ورکوي. د حدیث څه مقصد دی؟ نو علما محدثین د دې ډېر توجیهات کړي دي. یو توجیه دا ده چې دې ته تشبه بالاله وایي. تشبه بالاله مقصد دا دی چې الله سره مشابهت دی د بنده. چې ګوره بنده په روژه کې خوراک سکاک نه کوي که نه، نو دا تشبه بالاله شوه. بنده په هغه وخت کې په دې روژه کې ګور خوراک سکاک نه کوي. دیو جن الله وایي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما د پاره ده او د دې بدله به زه ورکوم. دارنګه دویم مقصد دا دی هر عبادت چې وګوري په دنیا کې نو دا به غیر الله لپاره شوی. هر عبادت سوا د دې روژې نه چې دغه روژه د غیر الله لپاره عبادت نه دی شوی. ګوره سجده وګوره غیر الله لپاره شوی دی. نظر و نیاز و صدقه و خیراتونه وګوره غیر الله لپاره شوی دي. طوافونه د غیر الله لپاره شوي دي. صرف واحد روژه ده چې اوسه پورې چا د غیر الله لپاره نه ده نیولې. ځکه الله وایي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه چې ده دا زما دپاره ده، د دې بدله به زه ورکوم. نو ګوره بل دریم چې په دې کې ګوره ریاکاري نه راځي. هر عبادت کې ریاکاري راځي. حج کې کله ریاکاري راشي که نه خلک فلان د حاجي صاحب دی، نو ګور هغې کې هم ریاکاري راشي. عمره کې هم راځي. داسې نور عبادتونه منځونه واخله، صدقې واخله، خیراتونه واخله، لیکن واحد دا دی چې دا روژه کې ریاکاري نه راځي، چا ته ښودلی نه شي. نو ځکه الله وایي چې الصوم لی وانا اجزی به. څلورم مقصد دا دی چې ګور په دې روژه نیولو کې اخلاص زیات دی بنسبت د نور عبادتونو. ډېر زیات اخلاص دی چې عام په نور عبادتونو کې دومره اخلاص نه وي لکه دې کې دومره اخلاص وي چې ګوره ته دننه باتروم کې، لیټرین کې، واشروم کې، لیکن سړي زړه غواړي چې اوبه اوس کم خو د الله د یېرې د وجې نه، د الله د عظمت د وجې نه، د الله د بندګۍ د وجې نه څوک خولې ته اوبه نه اچوي، څوک هم نه اچوي. نو دې وجې نه الله موږ ته فرمایلي دي چې الصوم لی وانا اجزی به. اخلاص پکې زیات دی. روژه ما دپاره بدله به هم زه ورکوم. بل پنځم مقصد دا دی امام بخاری رحم الله دا معنی کړی دا چې یترک طعامه و شرابه من اجلی، دارنګه و شهوته من اجلی، زما د وجې نه خوراک هم پرېښودلی دی، څښاک هم پرېښودلی دی، شهوت هم پرېښودلی دی. من اجلی زما د وجې نه. الله وایي چې زما د وجې نه پرېښودلی، نو الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما دپاره دی بدله به زه ورکوم. څومره اوچت عبادت. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن